دا اوسني عشقان چرګې پټوي ستا په یو تهمت رنګ زیړ دی زه د تهمت رسۍ په غاړه ګرځومه پخوا په کلي یوه شکو نن په کوڅه کې هر سړی سترګې وخي ده او که زلې خامۍ نه وې چېرته یې سم چېرته د مصر بازار ته او زما صوفیان خوښېږي دا ښایه مخې خو مې ډېر بدې راځي نه د دې صوفیانو نه فرار شه او په دې ماما د سره لاس اچوم مه او خپلې په کور کې بندیوان کړي شیخ انور مالت کې چوک نیولې وینا او په دې کې شیخ ته څه ګناه ده ماما ورکې چې ځان سینګاروي بازار له ځي او لکي راورمېد ومنه او دا ګیرور لکه سانډا خوله لګوي نه او د پراټې په شان تپللې او د تبخي په شان تور در پسې شومه او که رښتیا ویم اوس به خفه شي تا د یارۍ په منځ کې څه پرېښودي دي نه او مسافري په بېغمۍ کړه تورې کوسې به درته تکې سپینې کړمه والله په بله که دې پرېږدمه که د هتیا زامنو مور شي یار دې یمه اوس به دې څوک زما نه خلاص کړي او ما نن یې لس کرېټ لوکاټ خوړلي دي و دا تا راکړي او ما خوړلي
Abaz